السلام علیکم بیا هم شراز پښتو میډیسن ته په دې ویډیو کې به تاسو د هیلیکوبیکټر پایلوري بکټریا په اړه معلومات لاسته راوړئ. هیلیکوبیکټر پایلوري بکټریا چې د کلینیک نظر ډیره مهمه بکټریا ده، ځکه چې دغه بکټریا د نړۍ 50% خلک یې اخته کړي دي او اسیایي هیوادونه او وروسته پاتې هیوادونو کې 80% نفوس کېدای شي دغه بکټریا ولري. د دې ترڅنګ دا بکټریا لومړنۍ بکټریا وه چې وپېژندل شول، کوم چې کانسر یا سرطان رامنځته کوي. هیلیکوبیکټر پایلوري یا اچ پایلوري بکټریا چې ده یو راډشکله بکټریا ده چې 4 الی 15 مایکرونه جسامت لري. که چیرې د بکټریاوو عمومي تقسیم بندي جدول ته وګورو، نو هیلیکوبیکټر پایلوري بکټریا چې ده دا یو ګرام نیګیټیو راډشکله بکټریا ده چې هاضمي جهاز کې خپل مرضي رامنځته کوي. نو اچ پایلوري یو ګرام نیګیټیو باسیل یا راډشکله بکټریا ده. مهم خاصیتونه دا دي چې اوکسیډیز پازیټیو دی، کتالیز پازیټیو ده او یوریز پازیټیو ده. دا بکټریا یوریز پازیټیو خاصیت د ټولو ډیر مهم خاصیت د لابراتواري ډایګنوز د نظره، ځکه چې یوریا بریډ ټیسټ د معایناتو هغه اساس تشکیلي چې بیا وروسته به دا ټیسټ په لابراتواري ډایګنوز کې وایو. اچ پایلوري په انسانانو کې ګاسټرایټس رامنځته کوي یا د معدې التهاب رامنځته کوي، همدارنګه پیپټیک السر رامنځته کوي یا د معدې زخم، او بل شی چې دا رامنځته کوي چې د ټولو خطرناک دی هغه ګاسټریک کارسینوما وي، یعنې د معدې سرطان رامنځته کېدو قابلیت هم دغه بکټریا لري. که چیرې د دې بکټریا پاتوجینیسیس ته راسو، د دې نه مخکې چې د دې بکټریا په پاتوجینیسیس باندې خبرې وکړو، باید د دې بکټریا هغه وایرولنس فیکټورونه وپېژنو، ځکه چې د پاتوجینیس په رامنځته کېدو کې دغه فیکټورونه خورا ډېر مهم دي چې دا اووه فیکټوره دي. که چې موږ اچ پایلوري بکټریا ته وګورو، دا اول فلاجیل لري چې فلاجیل و دا بکټریا ته حرکت ورکوي او دا د دې باعث کېږي چې پایلوري بکټریا وکولی شي د معدې د لومین څخه ځان د معدې و اپیتیل حجرات ته ورسوي او هلته کولونایز یا کالوني رامنځته کړي. د دې ترڅنګ د فلاجیل ترڅنګ دا یوریز انزایم لري چې یوریز انزایم دا د دې باعث کېږي چې اچ پایلوري بکټریا دې وکولی شي د معدې په اسیدي محیط کې ژوندی پاتې شي، چې د یوریز په واسطه باندې دغه بکټریا یوریا په امونیا باندې تبدیلي. دې ترڅنګ دا په خپل خارجي برخه کې لیپوپولیساکراید لري چې لیپوپولیساکراید دغه بکټریا ته د معدې د اپیتیل حجرات سره د مښلیدلو قابلیت ورکوي. همدارنګه لیپوپولیساکراید التهاب په رامنځته کېدو کې هم ونډه لري. اچ پایلوري بکټریا په خپل خارجي برخه کې اوټر پروټینز لري چې اوټر پروټینز هم دغه بکټریا ته د دې قابلیت ورکوي تر څو وکولی شي د میزبان د معدې د اپیتیل حجرات سره ځان وصل کړي. همدارنګه د دې ترڅنګ اچ پایلوري بکټریا اکزوتوکسینز تولیدوي، لکه واکولیټینګ توکسین یا وک ای. دغه توکسین د واکیولو په رامنځته کېدو سره د میزبان د معدې د اپیتیل حجرات تخریبوي. همدارنګه اچ پایلوري بکټریا ځینې انزایمونه هم تولیدوي، لکه میوسینیز کوم چې د معدې مخاط له منځه وړي، پروټیز تولیدوي کوم چې پروټین تجزیه کوي، همدارنګه لیپیز تولیدوي چې دا د شحمیاتو د تجزیه باعث کېږي. او د دې ترڅنګ بل مهم یو جوړښت چې اچ پایلوري لري هغه ته ټایپ 4 سیکریټري سیستم وایي. ټایپ 4 سیکریټري سیستم یو پیچکارۍ ته ورته مالیکول دی چې دغه مالیکول په واسطه اچ پایلوري بکټریا د میزبان و حجراتو ته مختلف ډول افیکټورونز لکه کیګ ای زرکوي. کیګ ای بیا د میزبان په حجراتو کې اکټین ریموډلینګ رامنځته کوي، همدارنګه د میزبان حجره دې ته هڅي تر څو انټرلوکین 8 کوم چې یو سایتوکین دی دا تولیدوي چې بیا هغه التهاب رامنځته کوي. همدارنګه کیګ ای د میزبان د حجراتو نمو او اپوپتوزیس باندې هم تاثیر واردوي. اوس به راسو وګورو چې په کم میخانیکیت سره اچ پایلوري بکټریا په انسان کې د معدې زخم د معدې کې کانسر رامنځته کوي. دلته تاسو د معدې هیستولوژیکي جوړښت وینئ چې معده د مختلفو برخو لکه مخاطي برخه یا مکوزا برخه او سب مکوزا برخه. همدارنګه دلته په دا عکس کې تاسو ګاستریک گلینډز یا د معدې غدوات وینئ، ګاستریک پیډز، همدارنګه مسکولاریس مکوزا لیدل کېږي.
دلته ما تاسو ته د معدې د اپیتل حجراتو شکل رسم کړی دی. همدارنګه د معدې د حجرات څخه د لومینه پورې چې د موکس یا مخاطي او اسیدي طبقه ده دا مې درته ښودلې ده. نو کله چې د معدې ولومین ته اچ پایلوري بکټریا داخله سي نو دا د خپل فلاجیلو په واسطه ځان رسیږي د معدې اپیتل حجراتو ته او د معدې د اپیتل حجرات سره د خپل پولیساکرايډو په واسطه اتصال رامنځته کوي. د معدې په داخل کې اچ پایلوري بکټریا نشي کولی ژوندۍ پاتې شي په دې حالت کې، ځکه چې اچ پایلوري بکټریا د خپل ژوند او نمو دپاره 6 څخه تر 7 پیچ ته ضرورت لري او د معدې پیچ چې دی د 2 څخه تر 4 پورې دی. نو په دغه پیچ کې اچ پایلوري بکټریا نشي کولی ژوندۍ پاتې شي. نو دلته د ژوندۍ پاتې کېدو دپاره اچ پایلوري بکټریا یوریز انزایم تولیدوي چې یوریز بیا د یوریا او اوبو ته تعامل سره ورکوي چې د اوبو او د یوریا په تعامل په نتیجه کې امونیا او کاربن ډای اکساید تولیدیږي. امونیا چې د یو الکلي مرکب دی دا د دې باعث کېږي تر څو په همدغه ساحه کې د پی ایچ اندازه لوړه شي. نو ځکه د امونیا په تولیدولو سره اچ پایلوري ځان ته یو مایکرو انوایرمنټ یا یو کوچنی محیط جوړوي چې په هغه کې به پی ایچ 6 څخه تر 7 پورې وي چې په دغه پی ایچ کې نو اچ پایلوري بکټریا کولی شي چې په ښه ډول سره ژوند وکړي. نو په دا ساحه کې ډېر د اچ پایلوري بکټریاوې سره راټولیږي چې دا حالت ته ویل کېږي د اچ پایلوري کولونایزیشن یا د اچ پایلوري کالوني جوړول چې په معده کې عموما اچ پایلوري بکټریا په دغه کالونیو ژوند کوي چیرته چې هلته پی ایچ د 6 څخه تر 7 پورې او بکټریا کولی شي په نارمل ډول خپل ژوند ته ادامه ورکړي. کله چې په معده کې اچ پایلوري بکټریا د ځان لپاره د اوسېدو محیط پیدا کړي اوس نو شروع کوي میزبان ته په ضرر رسول سره چې د دې کار دپاره اچ پایلوري بکټریا د خپل وایرولنس پیکټروسس پیدا کوي لکه ټایفور سیکریټري سیستم. اچ پایلوري بکټریا د ټایفور سیکریټري سیستم پر اساس د میزبان د معدې و اپیتل حجراتو ته کیږي افیکټور داخلي کیږي. افیکټور دلته میزبان په حجرات کې مختلف تاثیرات واردوي چې یو تاثیر دا دی چې دا د میزبان د اپیتل د حجراتو کوم ګیپ جکشنونه دي کوم جکشنونه چې دا حجرات ټینګ سره ساتلي دي اول خو دغه جکشنونه د منځه وړي او د میزبان حجراتو کوم ثبات چې دی هغه د لاس ورکړي. د دې ترڅنګ دغه ګیک افیکټور چې دی دا د حجراتو په هستې باندې تاثیر اچي او حجراتو هستې یا ډي ان اې دې تاثیر تر څو انټرلوکین کوم چې یو سایټوکین دی دغه تولید کوي. انټرلوکین 8 سایټوکین دا په خپل وار سره انفلمیشن یا التهاب رامنځته کوي او کله چې د میزبان د معدې په اپیتل حجرات کې التهاب رامنځته شو نو د ګاسټرین هورمون سویل لوړیږي او ګاسټرین هغه هورمون دی کوم چې د میزبان حجرې دې ته هڅوي تر څو اچ سی ال تولید کړي. کله چې د ګاسټرین د تاثیر لاندې د میزبان حجرې اچ سی ال تولید کړي نو د معدې د اسیډیټي ډیریږي. دلته موږ ولیدل چې اچ پایلوري بکټریا د کیږي افیکټور په اساس باندې انفلمیشن منځته راوړي او انفلمیشن د یا التهاب د معدې اسیډیټي د ډیروالي سبب کیږي. دلته چې د معدې اسیډیټي ډیر سول د درڅنګ په عین وخت کې اچ پایلوري بکټریا ځینې توکسینونه لکه وایکي او ځینې انزایمونه لکه میوسین تولیدوي. میوسین انزایم د دې سبب ګرځي چې د معدې هغه مخاطي طبقه چې ده کوم چې په عادي حالت کې د معدې د تیزاب څخه د معدې اپیتل حجرات ساتي. میوسینیز انزایم چې اچ پایلوري تولید کوي دا میوسین طبقه د موکس طبقه د منځه وړي او دا د دې باعث کېږي چې اچ سی ال تیزاب مستقیما د اپیتل د معدې د اپیتل حجرات سره په تماس کې راشي چې دا هم د اپیتل حجرات تخریبي او د معدې د زخم رامنځته کېدو کې ونډه لري. د دې ترڅنګ د اچ پایلوري تولید شوي ویکي توکسین هم حجرې ته داخلیږي او دا د حجرې په هستې باندې تاثیر اچوي او دا په حجرې کې د اپوپتوزیس سبب کېږي یعنی د حجرې د مرګ سبب کېږي. یو خو د معدې اپیتل حجرات د میوسینیز د انزایم له کبله مستقیما د معدې د اسید سره په تماس کې راغلل. د بلې خوا
د وقی ټوکسین پر اساس حجره د داخل د خوا مړه کیږي، اپوپټوزیس مرحلې ته داخلیږي. نو حجره خپل ژوند د لاسه ورکوي او د اسید هم د حجراتو په تخریب کې ونډه اخلي چې بالاخره نو د معدې حجرات ته منځه ځي او په معدې کې السر یا زخم رامنځته کوي. اوس سوال پیدا کېږي چې اچ پایلوري باکتریا کانسر یا سرطان څنګه منځته راوړي. د دې میکانیزم په پوره ډول در اوسه معلوم نه دی، خو اچ پایلوري د لاندې مراحلو پر اساس په معدې کې سرطان یا ګاستریک کارسینوماوي رامنځته کوي. کله چې د معدې نارمل ګاستریک مکوزا یا نارمل مخاطي طبقه د اچ پایلوري په واسطه منتنه شي، نو په معدې کې د تیر میکانیزم پر اساس التهاب رامنځته کیږي چې دغه التهاب ته اکیوټ یا حاد التهاب ویل کیږي. کله چې د اچ پایلوري تداوی ترسره نشي او د التهاب ادامه پیدا کړي، نو د معدې التهاب یا اکیوټ ګاسترایټس و مزمن مرحلې ته داخلیږي، یعنی کرونیک ګاسترایټس منځته راځي. او که چیرې بیا هم همدغه د اچ پایلوري په اساس التهاب ادامه پیدا کړي، نو د معدې حجرات په دوامدار شکل سره د تخریب سره مخامخ کیږي. کله چې په دوامدار شکل د معدې حجرات د تخریب سره مخامخ شي، نو د معدې حجرات اټروفي کیږي. او کله چې د معدې حجرات اټروفي ترسره کړي، د دې ترڅنګ په معدې کې انټسټینل میټاپلازیا منځته راځي، یعنی د کولمو حجرات په معدې کې په غیر نارمل ډول باندې منځته راځي. او که چیرې تخریب بیا هم ادامه پیدا کړي، انټسټینل میټاپلازیا وروسته ډسپلازیا منځته راځي او بالاخره په معدې کې کانسر یا ګاستریک کارسینوماوي منځته راځي. خو دا خبره په یاد وي چې 80% هغه کسان چې اچ پایلوري باکتریا په واسطه منتن شوي دي، هغوی اسیمپټوماتیک دي، یعنی هغوی هېڅ اعراض علایم د ځان څخه نه ښیي. یوازې 10% کسان کوم چې په اچ پایلوري باندې اخته دي، هغوی کې پیپټیک السر یا د معدې او یا هم د اسناشر زخمونه پیدا کیږي. او یوازې په 1% خلکو کې یا د 1% څخه هم لږ خلکو کې ګاستریک کانسر رامنځته کیږي. که د اچ پایلوري په کلینیکل ډیاګنوز باندې خبرې وکړو، نو دا خبره مو بیا هم په یاد وي چې 80% کسان کوم چې په اچ پایلوري باندې اخته وي، هغوی د ځان څخه کم اعراض علایم نه ښیي. او که چیرې ځینې اشخاص د اعراض علایم پیدا کېدل، نو هغه اعراض علایم په دوه ډوله دي. یو هغه اعراض علایم دي چې هغه د اکیوټ ګاسترایټس له کبله منځته راغلي، چې په دغه حالت کې نو په متکرر ډول سره د نس په لوړه برخه کې یا اپیګاستریک برخه کې درد دغه شخص احساسي، د دې ترڅنګ استفراغ ورته پیدا کیږي او دلبدي ورته پیدا کیږي. او یو ډول به هغه اعراض علایم دي کوم چې د مزمن یا کرونیک ګاسترایټس له کبله یو شخص پیدا کیږي، چې هغه نو دغه حالتونه دي چې شخص ته کېدای شي سټومک السر پیدا شي، کېدای شي ډوډینل یا اسناشر السر یا زخم ورته پیدا شي، او کېدای شي شخص ته کانسر یا سرطان پیدا شي. چې کانسر نو یو ډېر ریر یا نادره حالت دی چې اچ پایلوري له کبله رامنځته کیږي. خو هغه کسان چې په اچ پایلوري باندې اخته دي نسبت هغه کسان ته چې اچ پایلوري نه لري، 6 ځله د دې ډېر امکان شته چې دی ګاستریک کانسر پیدا کړي. اوس که چیرې د اچ پایلوري په لابراتواري ډیاګنوز په اړه خبرې وکړو، موږ کولی شو چې د اندوسکوپي په اساس باندې په مستقیم ډول بایپسي د ګاستریک مکوزا یا د معدې د مخاطي طبقې څخه واخلو، چې هغه بیا موږ کولی شو وروسته کلچر کړو او د اچ پایلوري موجودیت او نه موجودیت تثبیت کړو. او بل مهم ټیسټ چې ډېر ارزانه، اسانه او بغیر د کوم جانبي عوارض څخه دی، هغه یوریا بریډ ټیسټ دی، چې دې پر اساس موږ کولی شو چې په ډېر اسانه ډول باندې اچ پایلوري موجودیت او نه موجودیت په یو شخص کې تثبیت کړو. دلته په یوریا بریډ ټیسټ باندې په لږ مفصل ډول باندې بحث وکړو. موږ خو پوهېږو چې کوم کسان چې په خپل معدې کې اچ پایلوري باکتریا ولري، نو دا اچ پایلوري باکتریا په دوامدار شکل سره یوریز انزایم تولیدوي. یوریز انزایم څه چم کوي؟ یوریز انزایم دا کار کوي چې یوریا د معدې په داخل کې د اوبو سره تعامل وکړي په داسې ډول سره چې د یوریز انزایم تر تاثیر لاندې په یوریا کې د کاربن او NH2 ترمنځ اړیکې له منځه ځي. همدارنګه په اوبو کې بیا د اکسیجن او د هایدروجنو ترمنځ اړیکې له منځه ځي. کله چې نو دا اړیکې له منځه ولاړې، نو د یوریا هر NH2 د اوبو د یو هایدروجن سره
تعامل کوي او په نتیجه کې NH3 یا امونیا رامنځته کوي چې دلته دوه مالیکول امونیا منځته راځي. کله چې امونیا منځته راغلل پاته د اوبو یو اکسیجن او د یوریا کاربن او اکسیجن هم په خپل منځ تعامل سره کوي او کاربن ډای اکساید منځته راوړي چې دغه کاربن ډای اکساید وروسته بیا وینې ته جذبیږي او د وینې د لارې ځي سږو ته او د سږو څخه محیط ته اطراح کیږي. دغه تعامل د یوریا برید ټیسټ لپاره اساس تشکیلي. نو په یوریا برید ټیسټ کې موږ هغه شخص ته چې غواړو چې پاکي وګورو چې آیا د اچ پایلوري باندې اخته دي که نه دي اخته، موږ هغه شخص ته داسې یوریا ورکوو کوم یوریا چې په ځان کې یو رادیو اکټیو کاربن ولري، لکه کاربن 14. کاربن 14 د کاربن 12 یا عادي کاربن یو ایزوټوپ دی. دا موضوع به زه تاسو ته لږ روښانه کړم. کاربن په دې حالت کې 12 اټومي وزن لري، ځکه چې کاربن په خپل هسته کې 6 پروتون لري او 6 نیوترون لري، نو ځکه د کاربن اټومي کتله 12 ده. د کاربن ځینې نور ایزوټوپونه وجود لري لکه کاربن 14 چې دا کاربن اټوم چې دی دا بیا په خپل هسته کې 6 پروتون لري اما 8 نیوترون لري چې دا بیا د دغه ډول کاربن اټومي کتله 14 کیږي. همدارنګه کاربن 13 هم وجود لري چې هغه کې بیا هغه کاربن بیا په خپل هسته کې 7 دانې نیوترون لري. چې دغه کاربن 14 ډول کاربن لرونکي یوریا موږ په دغه ټیسټ کې و شخص ته ورکوو. کله چې کاربن 14 لرونکي یوریا موږ و یو شخص ته ورکو نو هغه ځي د شخص و معدې ته. که چیرې شخص اچ پایلوري ولري نو دغه شخص اچ پایلوري یوریز انزایم تولیدي او دغه یوریا ته د اوبو سره تعامل ورکوي او د پخوا په څېر امونیا منځته راوړي او کاربن ډای اکساید ورسره منځته راوړي. چې دلته نو کم کاربن ډای اکساید چې منځته راغلی دی هغه کاربن ډای اکساید په خپل ځان کې رادیو اکټیو کاربن لري. وروسته دغه کاربن ډای اکساید د وینې د لارې سږو ته ځي او د سږو د لارې محیط انتقالیږي. نو که چیرې هغه شخص چې موږ رادیو اکټیو کاربن درلودونکي یوریا ورکړې وه د دغه شخص د ساه کاږلو په وخت کې موږ هغه رادیو اکټیو کاربن ډای اکساید ولیدی نو ټیسټ پازیټیو دی، یعنی دغه شخص اچ پایلوري بکټریا لري، ځکه چې همدغه اچ پایلوري بکټریا موجوده وه چې هغه یوریا یې په امونیا او په کاربن ډای اکساید تجزیه کړه. او که چیرې هغه شخص ته چې موږ رادیو اکټیو کاربن درلودونکي یوریا ورکړی وه او د هغه د ساه کښلو په وخت کې موږ رادیو اکټیو کاربن درلودونکي کاربن ډای اکساید ونه لیدی نو دا ټیسټ منفي دی، ځکه چې دغه شخص اچ پایلوري نه لري چې وکولای شي دغه یوریا دی په امونیا او په کاربن ډای اکساید باندې تجزیه کړي. نو دا یوریا برید ټیسټ یو ډېر مهم ټیسټ دی د اچ پایلوري په تشخیص کې. د اچ پایلوري په تداوي کې موږ دوه شیان و مریض ته ورکوو، یو انټي بیوټیک ورکوو تر څو هغه اچ پایلوري بکټریا چې ده هغه د منځه یوسو، او د هغه ترڅنګ پروټون پمپ انهیبیټر ورکوو تر څو د معدې اسیډیټي کمه کړي. نو د اچ پایلوري مریض ته موږ کولی شو چې میټرونیډازول ورکوو چې یو انټي اسید یا پروټون پمپ انهیبیټر دی. همدارنګه اموکسیلین او کلاریتومایسین ورکوو چې دا انټي بیوټیکونه دي او دا بکټریا د منځه وړی شي. د دې ترڅنګ موږ کولی شو چې میټرونیډازول د اموکسیلین او بسموث سره مریض ته ورکوو تر څو دغه اچ پایلوري بکټریا تداوي کړي. او د اچ پایلوري په مخنیوي کې باید ذکر شي چې اچ پایلوري دپاره متاسفانه تر اوسه کوم واکسین موجود نه دی، اما د افزایښت په ماتولو سره کولی شو چې تر یوه حده پورې ځان د دغه بکټریا څخه وساتو. نو ډېره مننه چې ویډیو مو در پای پورې وکتله. د ویډیو په اخر کې به تاسې ځینې عکسونه د اچ پایلوري په اړه ووینئ. نو که چیرې یو سوال پیشنهاد لري نو په کمنټ سیکشن کې زما سره شریکولی شئ او پښتو میډیسن یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نور ویډیوګانې هم وګورئ او کولی شئ چې زموږ فیسبوک پښتو میډیسن پیج ته سره لایک. تر بلې ویډیو پورې نو د خدای په امان.